دلته د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د دیوګل درې او نورو سیمو قومي مشرانو د ولایتي مسؤلینو سره په ګډه غونډه کې وویل داسې هیڅ شرعي جواز نشته چې یو څوک د اسلامي امارت او شته نظام په مقابل کې د جګړې لار غوره کړي. دا چې امارت اسلامي شرعي نظام دی او د ډیرو قربانۍ په نتیجه کې چې کوم دی مخې ته راغلی دی، نو دا د ځان دپاره او د دې ولسونو دپاره د دې قوم دپاره د هر چا دپاره دا د یو نجات او د خوشحالۍ ذریعه ګڼو. په دې ملک کې شرعي جواز د مخالفت د اسلامي نظام په مقابل کې نشته. بیا هغه څوک چې پاتېږي د اسلامي نظام سره د شرعي نظام سره او د افغانستان د ولسونو په مقابل کې هغه یو مخالفت کوي، هغه هم د امارت دښمن دی، هم د ولس دښمن دی، هم د نظام دښمن دی او موږ به امارت سره اوږه په اوږه ولاړ یو او د هغې په مقابل کې به مبارزه کوو. نظام زموږ نظام او که په دین هم غیرت وکړه اسلام که نه مې کړی مخکې جهاد ختمیږي نه تر قیامته. اوس د دې غیرت وکړئ په دین باندې، په اسلامي نظام باندې، په شریعت باندې، په وحدت باندې او هیڅ چاته مقام ورکوئ چې دا نظام تخریب کړي. ولایتي مسؤلینو په خپلو خبرو کې وویل د اسلامي امارت او موجوده نظام ټول مسؤلین هیواد د آبادۍ او خپلو ولسونو د هررخیز پرمختګ هوډ لري. د جهاد او مبارزې پر مهال ولسونو قربانۍ ورکړي او د همدې نظام په شتون کې به د هوسا ژوند زمینه برابریږي. دا نظام خپلو ولسونو ته ژمن نظام ده. دا نظام جوړ له ولسونو څخه ده. زموږ د اسلامي امارت مشران له مشرتابه راونیسئ تر یو ادنا مجاهده پورې دې ته ژمن دي چې باید دا وطن جوړ شي. الحمدلله چې د موږ تاسو ویني د موږ تاسو قربانۍ الله منظور یې کړې او په مقابل کې د اسلامي نظام راکړ. د هر سړي باندې دا فرض ده، دا واجب ده چې دغه نظام دپاره د خپل وس مطابق منډه وکړي. کونړ چې د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت دی له اسلامي امارت سره یې ټول میشت ولسونه او قومونه پراخه همکاري لري او تل یې په ملاتړ دا ډول غونډې جوړوي.